د اسلامي معلوماتو لپاره اسلامي معلومات پښتو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او سره په خوا کې بیل آیکن باندې هم کلیک کړئ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زوی د وفات غمجنه کیسه در سره شریکوم. د ثواب په نیت شیر کړئ. یو ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوی ابراهیم د خپل مور په غېږ کې پروت و، په داسې حال کې چې عمر یې له شپږو میاشتو زیات نه و چې له دنیا څخه یې سترګې پټولې. او نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته په ځیر ځیر کتل او بیا یې ورته وفرمایل: ای ابراهیمه، نن حس نشم در سره کولی. خو کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وروستی او اخري ماشوم هم وفات شو او مبارک صلی الله علیه و آله وسلم په قبر کې خاورو ته سپاره، ورته یې وفرمایل: ای ابراهیمه، کله چې د قبر ملائکې درته راغلې نو په جرأت سره ورته ووایه: رب می الله جل جلاله دی او استاذ یې زما پلار محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی او دین می اسلام دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د دې حالت په لیدو سره په ژړا شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل: ولې ژاړې؟ حضرت عمر رضی الله عنه وویل: دا چې تاسې دې بې ګناه ماشوم ته د سوال او جواب تلقین کوئ نو زمونږ به څه حال وي؟ نو ګرانو مسلمانانو ورونو، د هغې دنیا امتحان ډېر سخت دی. تش په نوم مسلماني مو په کار نه راځي. راځئ لږ د خدای رسول په لار روان شو او د توبې ویستلو په تمه خپل ژوند تېر نه کړو. حسینه سبا له توبې ویستلو مخکې وفات شو.